روایاتو کې ناراضي چې درې ورځې 15 ورځې د الله پیغمبر مسلسل روزه نیولې ده. څو ورځې؟ 3 ورځې او 15 ورځې. نو 3 ورځې او 15 ورځې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه ونیوله، نو د روزې د نیولو د وجې نه کله نا کله ظاهري بدن ته پیدا رسي. ګورې ښه چې سړی بیمار نی، یو نقطه مې وویله ښه چې سړی څه نه وي بیمار نی. ګورې زمونږ په دې علاقو کې دا نیرونه نه وي، په دې نیرونو کې په یو کال کې دا نیرونه بند کړي. تاسو یې نه که هغې ته څه وایي؟ سالانه دا نیرونه بند کړي. نو دا نیرونه چې کله بند کړي نو د دې بندولو نه پس یو میاشت دا نیر بند کړي وي او هغې کې خلک صفایي وکړي، نو چې دا کم ګندونه مندونه دي که نه دا وځي. ستا په دې وجود کې نیرونه دي، دونه کلمې دي چې د دې ځای نه شروع شو نو میرآباد ته رسي. ګورې ګپ ته نه لګوم، دونه اوږدې راغلي، دونه رګونه دي چې د دې ځای نه شروع کړي نو پېښور ته رسي. د ټول کال د ګنده خوراکونو د وجې نه دي د کلمو نه کله نا کله چربیانې را چاپېره شي. د ټول کال د خوراکونو د وجې نه دی مونږ ته خدا بیماری نشته، شکر دی الحمدلله. خو کلسترول مې دی. کلسترول پیژنې څه ته ویل کېږي؟ پیژنې که نه؟ کلسترول دې ته ویل کېږي دی وله کې چې کم ګند جمع شي که نه نو دا بیا په دې ویښ کې کېني، نو بیا په دې وله کې اوبه نه ځي. دغه شان د انسان په دې رګونو کې کله نا کله دننه چربي ور جمع شي، او دا دننه چربي دنده دا رګونه کله نا کله بندي. دې ته څه ویل کېږي؟ کلسترول ویل کېږي. د دې کلسترول علاج دا راغلی چې له خوراک کم کړه، وړي مې استعمالوه. نو ګوره ستا د دې معدې بورینګ کېږي. څه ورته وایي؟ بورینګ. دا معده دې پاکه شي، د ګندونو نه پاکه شي، د حرام نه پاکه شي، د وجود دې پاک شي. بورینګ دې د وجود مو شي او بورینګ دې د دماغ مو شي. ګورې خفه کېږئ مه ګورې، بورینګ دې د څو شي؟ د دماغ. دا لوپران نی وی یاره بس روجه د نوره لوپري نه کوو. تاسو څه خبر یې؟ دا فیسبوکیان نی، دا فیسبوکیان بای فیسبوک اورې که نه اورې؟ فیسبوک وی سلام علیکم، نو فیسبوک سلام علیکم ارسه دا شیطانان، دا واړه دا غټ شیطانان الله تعالی بند کړي. نو چې دا غټ شیطان هم بند شي، ورکوټې شیطان هم بند شي، او نفس هم لږ په قلار کې نه کېښودل، نو ګوره د خېټې صفایي دې مو شوه خو د دماغ صفایي دې مو شوه. ګوره په دې روژه کې د انسان ګناهونو تړلی کېږي چې انسان د سړي زوی وي. په پوهېږې هغه چې د سړي زوی وي نو په ګناهونو تړلی کېږي، تلاوت تړل کېږي، عبادت تړل کېږي. دا ولې تلاوت او عبادت تړل کېږي؟ هغه غټ شیطانان او واړه شیطانان الله تعالی هغه تړلي دي. ښه نو یو دا دی د دماغ دې الله تعالی یو علاج کوي، د خېټې دې الله علاج. اصل علاج اصل کې په دې کې د روح راغلی دی. ګوره د آیات دا آیات چې ما کوم وی کنه آیات کې الله تعالی څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځوان راغی، وی دا الله پیغمبر نکاح ته مې شوق کېږي. وی نکاح وکړه که نه؟ نکاح ښه شی دی چې نکاح وکړي. وی دا الله پیغمبر نکاح ته مې شوق کېږي خو وس مې نه کېږي. یا دا دی چې څوک راله رشته نه راکوي، او یا دا دی چې د پیسو وس مې نه کېږي. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مته فرمایي علیک بالصیام، ته روجې ونیسه. نو د روجې اثر دا دی چې دا د انسان شهوت ختموي. او هسې هم ته سوچ کوه چې ته چې اوس کې 3 پراټې وخورې، 2 پراټې وخورې، یو به سره انډه وخورې، بیا په دې وخت کې ماسپښین کې هم چولې وخورې چې هغه داسې چولې راغلي وي چې هغه ټولې د طاقت ډکې راغلي. ماسپښین هم د طالبانو په ډوډۍ را منډه کې او 2 ډوډۍ وخورې. ماسخوتن ته چې رجو نو دماغ دې داسې ډک راغلي چې وایي چې یا الله پاک اوس ته چلو کومه داسې ده. او چې خوراک ته کم راغلی نو وجود دې کم شي که نه؟ ته سوچ کوه که چې خوراک ته کم وي لکه فضل محمد نو وجود دې څه شي کم شي، نو شهوت دې هم کم شي که. او چې ته وره چې اتریشن دې لګولی دی او دا مضبوط خوراکونه وکړي او بیا دې مضبوط خوراکونو د وجې نه په دماغ کې فاسدې مادې، په وجود کې فاسدې مادې جمع شي، نو خامخا دا خو ځواني ده که نه؟ انسان خراب شي. د دې د وجې نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روجه د کسر په معنا د ماتولو د شهواتو لپاره یو کامل شی ګرځولی دی. یو دویمه دا راغلی ده چې روجې سره د انسان روحانیت قوي کېږي. یو نکته راته وایم، د مسلم حدیث راغلی دی
دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای دا جنت داګ راغلی دا بالکل پاک ساک داګ دی نو چې پاک ساک داګ دی نو دې نه به پسې کرشولو جوړو او چې پاک ساک داګ دی نو دې کې ګلکاران به لګیا کوو اول ته به ځان له کورونو او بنګلې جوړو نه داګ دی خو د جوړولو انتظام یې دلته دی پوه پوهېږې که داګ دی خو د جوړولو انتظام یې کوم ځای دی دی ځای حدیث کې راځي چې سړی یو کرت سبحان الله وایي د یو کرت سبحان الله د وجه نه الله تعالی یو ماڼۍ دلته یا یو اونه ولګي حدیث کې راځي اونه ولګي یا حدیث کې راځي باغ وایي حدیث کې راځي چې لس کرتا قل هو الله احد چوي بیا بل حدیث چې سل کرتا قل هو الله احد چوي الله تعالی ولی یو مزیدار خستا ماڼۍ محل تیار کی او حدیث کې ناراضي کې چا 300 کرتا استغفار او 300 کرتا قل هو الله احد وي د 500 میلو په مصافحت کې به د یو کاڼي نه الله تعالی یو محل د لپاره تیار کی چې 500 میلو کې د یو کاڼي نه یو محل الله تعالی تیاری نو ګوره هلته تیاری او که دلته تیاری دلته تیاری هلته خو تیاری نه کېږي ګوره دا یاد ساتئ ښه تیاری به کوم ځای کې کې دلته به کې نو چې دلته کې نو اصل کې رمضان د هغه ځای د تیاری دپاره یو عظیم نعمت الله راکړی حدیث کې راځي وی ټول کال دا فرشتي وي د اختر په اوله ورځ باندې دا فرشتي سینګار د جنت شروع کی سینګار د جنت ته مراد دا دی چې ښایسته ښایسته څوک چې چا کوم عمل کړي هغه ځای والا تیاری مزیدار ښایسته ښایسته ځایونه والا تیاری او چې کله د رمضان اولنی وخت راشي نو په اعتبار د قدر د عملونو سره الله تعالی هغه په انسانانو کې تقسیموي هلکه د دونه استغفار ویلی دی دا وله ورکړي هلکه د دونه درود شریف ویلی دی دا یې په قسمت کې ولیکي هلکه د دونه ختمونه کړي دي د الله په دربار کې د ده لپاره دا محل تیار دا محل تیاریږي دا ګوره یاد ساتئ زمونږ د معتزله رائے ده معتزله زمونږ خلاف خلک دی وی جنت او دوزخ لا تیار نه دي ښه بیا به تیاریږي مونږ وایو نه جنت او دوزخ اوس په الحال تیار راغلی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زه جنت ته ولوړم چې مې وکتل ښکلي مزیدارې ښایسته قصرونه او ښکلي مزیدارې ماڼۍ ښکلي مزیدار محلونه ګرځېدم را ګرځېدم په یو محل باندې مې نظر ولګېده په هغه محل باندې لیکلي محل د عمر صاحب د حیات آباد ته چې لاړ شي که نه زمونږ په دې شړو کورونو کې خو نشي لیکلی کېدی خو دې چې حیات آباد ته لاړ شي نو لیکلي وي کاشان پلان او قصر پلان او پلان او پلان نومونه د هر کور په مخامخ نو د حضرت عمر صاحب په کور باندې لیکلي شوي محل د حضرت عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ولیده بیا چې کله راکوشو نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر صاحب ته وایي عمر صاحب الله د یو مزیدار ښایسته محل تیار کړی دی وی ښه ښایسته محل دی او عمر صاحب ښایسته محل دی خورې مې پکې د بار نه ولیدلې ښایسته خورې دی او ښایسته محل دی بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عمر صاحب دونه ښایسته محل و چې زما په لږ کې نه راغلی چې لږ وردننه کېږم چې ویې ګورم سیل یې وکړم چې هلکه څنګه محل دی او څنګه محل نه دی نو وی وردننه شوې وي نه وردننه نه شوم ستا غیرت راته یاد شو چې عمر صاحب وایي چې زما کور ته بغیر د اجازه ته تللی نو عمر صاحب په ژړا شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تا به زه غیرت کوم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خو که زما په محل کې نه قدمونه ایښودلي وو نو دا به ښه راغلي وو ستا په قدمونو خو به زما د آخرت محل ښایسته شوی او برکتي شوی تا باندې به زه غیرت کومه نو پته ولګېده چې الله تعالی په جنت کې محلونه اوس نه تیار کړي دي انشاءالله دا ناشنا محلونه دي یو نقطه درته وایم ګورې ځان پوه کړې په ښه په خبرو دا مونږ مولیان چې کله ناکله وو چې د جنت میوې دي او د جنت میوې دي او د جنت شراب دی او د جنت اوبه دي او د جنت پی دي دا داسې پی نه چې لکه ستاسو د میخ او د غواو پی دي چې 2 ورځې تیر شي نو بیا خراب شي نه دا داسې نه راغلی چې شات راغلی دی چې 2 ورځې تیر شي نو بیا شات او جم شي بیا کار نه دا داسې پروف نه دی راغلی چې 2 ورځې مالټې کېدې نو د 2 ورځو نه مالټو نه پس چې کله ورشي نو شینکې نیولي نه دا ستا د عقل مناسب سره الله تعالی صرف تا ته د هغې ښودنه کړې ده نور حدیث کې راځي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر د جنت نعمتونه د انسان په دماغو کې راتلی نشي دونه نعمتونه د جنت نعمتونه د انسان د غوږونو نه اعلی دي د انسان د سترګو نه اعلی دي د ټولو نه غټ نعمت مال په نورو نعمتونو به څه کوو نورو سره به ګورو
خو د ټولو نه غټ نعمت د الله دیدن دی او د ټولو نه غټ نعمت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما کله نا کله یو خیالي خاکه ذهن کې راشي او دا چې زه کله دلته یم نو ځان ته ناست ولګوم بیا ورته کله نا کله جاړم، خاص کر د محمد امین حاجي صاحب. زه دا وایم چې یو خاص ښکلي ته غټ لګېدلي یو په جنت کې او چغې جوړې شي چې هله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار دی او مونږ هم پکې داسې لږ سر مونږ خو به سر ورته کوو لکه مونږ هم پکې ورپرېږدی چې وګورو که نه ملاقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا مې تاسو ته وی چې وګوره کوم کس راکاږو د شانه چې وګوره هغه حضرت امام ابو حنیفه صاحب ولاړي، هغه خواجه بهاءالدین نقشبند صاحب ولاړي، هغه امام بخاري ولاړي، هغه حضرت عبدالقادر جیلانی رحم الله علیه. دا ټول مخلوق دیدار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او تم پکې دا خپل سرور کې چې لکه ما لکه سړی چې یو غټه ګڼه وي ولاړه وي او داسې ناشنا شي ګوري که نه نو دا سر پکې داسې ورکوي نو تم پکې خپل سر ورکوي هلکه ما ته هم ځای پرېږدی که نه ما هم پکې نمبر دی که نه هلکه ما ته هم ځای پرېږدی نو انشاءالله په جنت کې به داسې وي چې هلکه مونږ ته هم ځای پرېږدی که نه چې زمونږ ملاقات ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم